یاره بس یو حال دی زما او ستا زما ډوډۍ چاته پته نشته خو دا اوس یې درته وایم کوټې هر ګوټ کې مو څاڅکو ته دشکې وي زمونږ په کور کې د باران پته د دې نه لګي پته د دې نه لګي مقام د چغو د خوغلی یم حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم په میکده باندې چې غلی تېر شوم ناصحه زه خپلې توبې ته ګورم ډېر ښه ماله د سپو غلي کېدل راځي خو شکر وباسئ د چا خولې ته ډېر ښکلی سلامونه خوږو ستړي مه شئ زه جاوید شاه درمان یم او تاسو وینئ ما سره زیتالرحمان نجس دی او دغه خپرونه ریکارډ کوو ستاسو په بار فرمایش باندې بلا ډېر ملګري غوښتنه کوي خو عجز هر وخت دستیاب چېرته وي دا خو خپله ځان له مزدور سړی د خپلې مزدورۍ پسې وځي خو چې کله واپسي راشي نو بیا موږ خبر کې دغه راغلي یو خپرونه ریکارډ کوو عجزه په خیر راغلي ته وایو یاره بیا ډېره زیاته مننه درمان صاحب بیا ستړي مه شئ او بیا دغه کتوزو ته دغه خړو لارو کوڅو ته راغلی بیا موږ تا ته هرکلی و ته موږ ته هرکلی ستاسو او ستاسو د کتونکو یوه نړۍ مننه وزیر دې ځان نه جوړ کړی ټوپۍ دې څنګه په سر دا انور خیال ده مړه هغه وې دا په سر که لوړه ویښته مې ټول وتي دي د دې خو څه علاج کول غواړي نه نو والله علاج به دغه خلک وي ویښته کرلی کېږي دا څنګه کوي نو بس خو بدله زه وکړم هغې غم مه کوه به وشي خو ته غاړه ږدې ته خو به یې وکړې خو زه خو دا کپره یې پستنو باندې ورو خرابه نه کېدله زه دا وایم که پټي کې چې هلکه ګني کوي په سسکور یې ډومبې ووایه چمان ممان میده کي هلکه هغې ته غاړه هغې ته غاړه نه ږدم خو دغه شی دی ویښته کېښودل خو اسان کار دی نن سبا نه داسې دا چې ډېر ملګري راته وایي مونږ د لږدو خو مور مې اجازت نه راکوي چې مور مې اجازت نه بس همدغه شان ښه یم او نه مړه مور ته خو ته دغسې دغه کټورې او هغې ته خو دغسې مزه ورکوي کتاب اورېدلی دی چې دویم کتاب هم ستا او زما کتاب الحمدلله دویم بس لږ کار پکې پاتې ټایټل یې دی سی نوم دی ټایټل به هلته جوړی بیا به ته ووایم که نه که نه اوس درته ووایم اوس ووایه بیا به دله زه جوړ کړم ټایټل بېغمه شه او مخپاڼه به دله زه جوړه کړم کتاب نوم به وي چې ماله د جنګ د نومه کرکه راځي ماشاءالله په ځان مې شک د مؤمن ځکه راځي ماله د جنګ د نومه کرکه راځي نور د خور پلو دې درنه اور وانخلي بچیه تو دې له ټوپکه راځي نور زه د خپل مرګ دعوه په چا وکړمه هر یو ګزار له تربوزه راځي او دا چې ولاړ دی پې د امن بیرغ زما قاتل له دې په اټکه راځي زما په قبر به واښه ولاړ وي دلته چې امن ته رټکه راځي په دغه تمه باندې ناست دی عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي ډېر ښه ما خو عجزه بس ما خو کتاب وروره ایسته چاپ کړ ستا په وینا باندې تا ته مې ټول په حواله کړ که نه بلکل او زه خو بیا دغه رسولو دا کار بیا راته لږ ګران ښکاري نو بس تا په ذمه واغسته ستا منډې تللې ډېرې دي او زه خو والله که خپله څه ذاتي پیدا مې پکې لټولي خو ما نه حلقه غواړي څوک چې په ادب مین دي څوک چې په کتاب مین دي هغه خلک یې زما نه غواړي نو ما د هغوی دپاره تا ته مینت وکړه او تا دې الله کور دې ودان اوسه تا هغه کتاب چاپ کړه ما ته دې راوسپاره بس ملګري غواړي دا بل کتاب به څومره وخت کې چاپ کوو ستا ده یاره انشاءالله چې یو 2 میاشتې انتظار یا میاشت انتظار به کوم میاشت انتظار به پکې وي ځکه چې دوست روانې مله خیر عمرې له بس یو کس شته زما مخپاڼه و په هغه جوړوم ښه بس صحیح دغه نوم دې تا ته خو یاد شو که نه نوی شعر خو دې نه دی لیکلی ولې ته ووایه ته څه مړه نشته نوی شعر چې او دا خلک داسې تږي ناست دي په بلې چغې خارغان پته د دې نه لګي ستا د راتلو راته قربان پته د دې نه لګي پته د دې نه لګي او د کوټې هر ګوټ کې مو څاڅکو ته دشکې وي زمونږ په کور کې د باران پته د دې نه لګي پته د دې نه لګي د ظالمانو مخکې حق خبره نشي کوي ما ته د خلکو د ایمان پته د دې نه لګي پته د دې نه لګي په تود ماښام سوړ نغړې د روټۍ ټپ نه خیږي زمونږ په کور کې د خفګان پته د دې نه لګي هر سړی وایي چې عجز زمونږ په زړونو کې دی زما جوړ ډېر دي دشمنان پته د دې نه لګي شعر کې انخلې ولې یاره اوس نه هېرېږي جوړ نه دی یارانه درمان لاله اوس مې نن بس دویمه درېیمه څلورمه مرکه به دا وینو دا سوی ښه زموږ نه هم 30 خلک راغلي دي او نو زه وایم چې اوس داسې نه چې لکه اوس هغوی ته هم هغه شعرونه ووایم بیا ته یې هم دا کې بیا ملګري وو چې دا خو ټول یو شعر دی هېڅ خبره نشته موږ ته ټول ووایه چې چاته دې څه ویلي دي هغه راته ووایه بېوسه وه
رواج ترېنه غوښته بنارسۍ بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسۍ زړه بنارسۍ بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسۍ او ماشوم زوی له دې 2 څادره راوړل خو ملک صاحب 2 لوڼو دې ور نه کړه یوه بنارسۍ ماشوم زوی له دې 2 څادره راوړل خو ملک صاحب 2 لوڼو له دې ور نه کړه یوه بنارسۍ لوګو کې عطر ګډ دی د سوري نوم دې ورک شي دې کور کې چا سېځلې ده تازه بنارسۍ ډېر ښه شعر دی ته یې بیا ووایه لوګو کې عطر ګډ دی د سوري نوم دې ورک شي دې کور کې چا سېځلې ده تازه بنارسۍ چې ما به ورته وې چې تا له څه راوړمه لورې کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسۍ چې ما به ورته وې چې تا له څه راوړمه لورې کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسۍ د قام پیغلو مې خپلې لوبټې کړلې سنبالې زلمو مې په سر کړې دي ښایسته بنارسۍ د قام پیغلو مې خپلې لوبټې کړلې سنبالې زلمو مې په سر کړې دي ښایسته بنارسۍ په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رستو نه شم خوره به مې په کټ وي ته کسره بنارسۍ په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رستو نه شم په کټ به مې خوره وي ته کسره بنارسۍ عجز یم زما سره به دا قبلوي ګرانې زما په وس کې نشته دی اوږده بنارسۍ درمانه له ته راته شعرونه ووایه ما خو اوس نیازک له ته ووینه هغه راته د خدای بخلي غالمون شعرونه وي خو ته راته دغه والا شعرونه ووایه هغه راسره و ترجته یو سړی څنګه مطلع ده خو داسې دی چې ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټوله قامته یو سړی ور سړی دی تر مطلبه پورې یار راسره و تر حجته یو سړی او کړم لاسونه یې د قبر نه راتاو مرور دی تر قیامته یو سړی او زه له دې وجې نه کلی نه پرېږدم چې راځي و په دې پته یو سړی او بیا ناوخته کار نه راغللو درمان بې وادې دې کړو غربته یو سړی ډېر ښکلی ما نه هېرېږي یار زه راته وایم چې حافظه کې دې پرخ راغلی ډېر راغلی دی مصروفیت زیات شي که نه او څه خو داسې ډېر زیات وکړی دم دغه د مور د عمرې په دغه عمرې کار وشو رښتیا مبارک شه الله دې خوشحاله کړو نو تاریخ ښایي خلکو ته که نه یې ښایي یاره تاریخ ځکه نه ښیم یم چې هلته نه ویډیو کوم نه تصویر هېڅ هم ني بس چې مطلب صرف دغه چې د کعبې نه د کعبې سره تاو شم نو یاره بس یو حال دی زما او ستا زما ډوډۍ چاته پته نشته خو دا اوس یې درته وایم ما عمره وکړه چا مې تصویر کدرې نه دی لیدلی نو ما نه دی ورکړی سله یو خو دا دی چې هغه ما هغه یو شعر هم لیکلی دی که نه وایي چې د خراب چوتړې تصویر به دا باندې خلک صرف دغې له جامې وباسي د دې شعر د وجې مې هم نه ورکړو هسې مې هم نه دی ورکړی ګنې دومره ښکلې ویډیو راسره پرته ده زړه مې غواړي کله کله چې ولیکم ولا سوشل میډیا ته زما سره به مور وي که نه او که نه او زه یم چې د کعبې نه د کعبې سره تاو شم او بغیر تصویر ترې تاو شم که نه بلکل نه صحیح ده که نه عجیزه څه ووایه که نه څه ارماني مې د خپل ستړي ژوند روزګار لزمه بچي د سکول په ور کې پرېږدم زه ترې کار لزم څه ارماني مې د خپل ستړي ژوند روزګار لزمه بچي د سکول په ور کې پرېږدم زه ترې کار لزمه دعا کوه چې ستا دارو له ترې پیسې پاتې شي درېیم څلورم تاریخ ته زویه دوکاندار لزمه ډېر ښه دعا کوه چې ستا دارو له ترې پیسې پاتې شي درېیم څلورم تاریخ ته زویه دوکاندار لزمه زه کار قضا کړم د بچو مې وي له سکوله چوټي زه چې چکر له چېرته ځمه نو اتوار له ځمه زه کار قضا کړم د بچو مې وي له سکوله چوټي زه چې چکر له چېرته ځمه نو اتوار له ځمه او مه کوه فکر د خانانو د پیسو مه کوه څه ته دې زړه کېږي مورجانې زه بازار له ځم مه کوه فکر د خانانو د پیسو مه کوه څه ته دې زړه کېږي مورجانې زه بازار له ځم او زما په مخ کې تحقاریانو مرغۍ ووژلې زه به په کومو سترګو اوس هغه چینار له ځم زما په مخ کې تحقاریانو مرغۍ ووژلې
زه په کوم سترګو اوس هغه چینار اوس هغه لزم چینار لزم او چې را په یاد شي بل وطن کې مسافر لالیه له سینګار مې د راستنه شم چې سینګار لزم واه هی دا بیا وای د مسافر ته ډالای کا یار چې را په یاد شي بل وطن کې مسافر یاره له سینګار مې د راستنه شم چې سینګار لزم او کنه یا بدلو غټه مجید یا بدلو به علم د خپل چمته نن د زړونو کاروبار لزم واه جزا ډیر خيار او هغه کول چې په کارو نشو مینه مو کړه خو روزګار ډیر ښه د خپل ژوندۍ احساس میرمن واخلم خپل قاتل رانه گزارو نشو واه ډیر ښه خلکو د یار په مزار سپین کړه ویختو ستانه د ورځې انتظار نشو ډیر ښکلی درمان صاحب او غره ستا لمن که نمر باندې ښایسته ده زما غېږه په دلبر باندې ښایسته ده او کنه یار او ملکن که د صابر په نوم یادېږي دعاوه مې په سحر باندې ښایسته ده او تا ته دې دغه شعر ډالۍ وي چې ثوابی به یې د غاړې امیل وي خو پښتونخوا په اشنغر باندې ښایسته ده هی بالکل یار او د زړه کور مې ستا په غم باندې ودان دی دا اجره په یو نوکر باندې ښایسته ده واه دا مړه بیا ووایه راته ته د زړه کور مې ستا په غم باندې ودان دی دا اجره په یو نوکر باندې ښایسته ده او که خبره پې د حق کېږي نو هله معاشره بیا په منبر باندې ښایسته ده او بالکل یار که خبره پې د حق کېږي نو هله معاشره بیا په منبر باندې ښایسته ده او پښتانه د ځمکې ستوري دی عجیزه د دنیا په لر او بر باندې ښایسته ده ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی یاره عجیزه اوس ډیوټي میوټي نو چوټي دې کړه اوس او چوټي مې راغشتې ده بیا چې د مړی نه که خیر خدای دې په خیر راوله نو بیا بس بیا به سوره د کلي کې یم انشاءالله که الله ته منظوره وه او بس بیا به ځو هغه د ژوند منډې دي هغې له به خامخا ځای ورکو نه خو لازم ده بالکل هی ګل رنګوله مې ورکړلو زړه ما هواګانو ته ډیوه پرېښوده دغه زما د ناکامۍ تصویر و یار چې په منځ کې پاسې واه ډېر ښکلی درمان صاحب او ژوند نه چې څوک ستړي شي نو څه کوي ما ته خو بیا خیال د خودکشۍ راځي کور ته لاس نیولی مې بوځي یاران لار کې مې د ریل ګاډي پاټلی راځي کوم سړی چې مړ یو جینۍ پسې اوس ورله زیارت له جینکۍ راځي او اوس خو مې د سترګو سمندر وچ دی اوس خو واپس دلته کشتۍ راځي او ما د ژوندون هر اړخ لیدلی دی رنګ رنګ تبصرې په زندګۍ راځي او ښکلي مې د ځان په خوا کې نه پرېږدي ځکه ما نه بوی د غریبۍ راځي ښکلي مې د ځان په خوا کې نه پرېږدي ځکه ما نه بوی د غریبۍ راځي او پال مې اچولی دی خفه یم یا درمانه ستا له منصورۍ راځي چې د چا شعر وي خو ما د اسراتر صاحب په نوم اورېدلی چې اتله ترې وي تندې چې په چا پال ګورم دا پال کتلي خلک ټول جوړ په هغه مین دي که نه نور عزیزه خپلې ماشومې سان صحرې ته جاړي څوک څوک زما شان آینې ته جاړي واه خپلې ماشومې شان صحرې ته جاړي څوک څوک زما په شان څوک څوک زما شان آینې ته جاړي خپلې معصومې شان صحرې ته جاړي څوک څوک زما شان آینې ته جاړي دا خو په ژوند باندې چا نه پېژنده ولې یې خلک جنازې ته جاړي او که نه یار دا خو په ژوند باندې چا نه پېژنده ولې یې خلک جنازې ته جاړي او تاسو له کومو خلکو امن غواړئ هغوی خو خپل امریکې ته جاړي تاسو له کومو خلکو امن غواړئ خپل امریکې ته جاړي خپل امریکې ته جاړي او د حقیقت نه خلک مخ اړوي دلته کې خلک ډرامې ته جاړي او که نه یار څو به له برېتو قربانېږي نت کې پیغلې به څو پورې جرګې ته جاړي هی دا بیا ووایه یار څو به له برېتو قربانېږي نت کې پیغلې به څو پورې جرګې ته جاړي غربت وخلې ستا بېوسه عاجز د لرګي ماتې دروازې ته جاړي ډېر ښه دی یار عزیزه عزیزه زه راته هم څه شعرونه وامه که نه چې د ورځې نه وي خو د شپې راوځي ستا د یادونو کاپلې راوځي چې ستا خطونه و پراته و پکې د هغې جیب نه اوس تسبې راوځي خلک زما د بزرګۍ قایل شي د یار په مخ باندې دانې راوځي او د شرافت ثبوت دا بس دی که نه ښکلي زما په بهانې راوځي او چا چې به درس د زندګۍ ورکوو اوس هغه هم له میکدې راوځي د مازدیګر ټیکه زما سره ده شیخان خبر کړی چې د شپې راوځي سازش کوونکو کې درمانه یاره بلا اشنا اشنا سحرې راوځي ډېر ښکلی او وخته شوم د ټول عمر په ویر د چا د لاسه نیمګړی رانه پاتې شو تصویر د چا د لاسه او پښتو مې کړم تر سره که ماشوم ارمان قلار کړم
په یو دوه کې حیران کړم ضمیر د چا د لاسه له کوره یې راوشړه خیرات یې هم ورنه کړ په چغو چغو ژاړي څوک فقیر د چا د لاسه عاجزه خوب مې لیدې د مولا او جانان ناست دي غوښتل یې چانه نشم تعبیر د چا د لاسه وی حق حیران به وي فقیر په دروازه کې زمونږ نشته د زنځیر په دروازه کې مرګ حیرانه د غریب په کور کې پروت و ژوند غلام د امیر په دروازه کې ډېر ښکلی کله د رور کله د خوره وهي یو سړی پولې په سسکوره وهي لاس کې عکس دی د ورک شوي بچي لارو که چغې څوک سرتوره وهي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي څنګه د ما قاتلان نه پېژنې ما پسې چغې ستا د کوره وهي ما ته رایاد شي ماشوموالې زما چېرته ماشوم چې څوک بې موره وهي عجزه اوس ورپسې نشم کتی راپسې چغې څوک په زوره وهي ډېر ښه دی ور دې زما د زړه د کور نه وخي خال دې په زنه باندې تور نه وخي په غاښو مچې چې د شونډو سوکې هلک د ګل پاڼې په لور نه وخي ور دې زما د زړه د کور نه وخي خال دې په زنه باندې تور نه وخي په شونډو په غاښو مچې چې د شونډو سوکې خلک د ګل پاڼې په لور نه وهي دا خو کعبه د احترام یې کوه د خدای ظالمه خلک مور نه وهي دا خو کعبه د احترام یې کوه د خدای ظالمه خلک مور نه وهي کومه ګناه چې څوک پخپله کوي هغه ګناه باندې د خور نه وهي چې لوښي وي عجزه کړنګ به وکړي څوک ته واړه کور کې په شور نه وهي ډېره درمان صاحب هغه شعرونه راته ووایه ټیک ټاک کې ډېر زیات خلکو خوښ کړي وو چې دغه راپسې ولې خاندې یار دغه څنګه شعرونه ما خو ماته یاد نه دي عجز اورېدی کې موبایل نه ووایه که زه خو موبایل نه ټول شعرونه ویم اوس ته هم کار خراب شوی دی اوس ماته پته ده داسې دی چې عجز وایي چې راپسې ولې خاندې یار تصویر هم دغسې وي زړو جامو کې او د کار تصویر هم دغسې وي خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي په هدیره کې د مزار تصویر هم دغسې وي هغه اختر کې چې شلېدلي لپټه په سر کې روان وطن کې د بهار تصویر هم دغسې وي زه خو حیران یم د څه منظر کشي وکړم ای کلیواله د دې ښار تصویر هم دغسې وي درمانه زه خو د خپل درد تشریح کولی نشم خو په ماښام د انتظار تصویر هم دغسې وي ډېر ښکلی او جزا اوتر خو رابطه نه کوي د سره که نه نه اوتر نه کوي رابطه مړه ولې مخکې به سره کوله خو په دلته کې یاره دغه و ما سره سګنل کمې و په اړه چینار کې نو بس میسیج نیم بیا وکړو بیا به ورته مو یاره ما سره سګنل کمې نو کلي ته راغلی یم کېدای شي رابطه ورسره وکړم دغه نه خو هم سامه جوړه شوې د اسلام آباد ته مشاعرو لځي پته نه مړه دې چا سره دي تاسو هم نیازک سره دي چا سره زه بوزم کنه خطا سره دي وای تاسو وایي چې هغه اسلام آباد ته یوازې تللی شي سو نو تاسو مونږ هم چې اسلام آباد ته بوزو مردان کې اروکیږي بیا ورپسې ګرځو نو نه مړه ښه عجزه ووایه ارشاد سره ته ووایه څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو او دا مېرونه یې د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو او ټول مخ قبلې ته کړی دی پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو او کنه یار او د رور سر کې به ودیږي لیوني ته مشران به په جرګه کې متفق شو او کنه یار ټول راټول شو د خپل کوره یې وباسي یو عجز ته په دوکه کې متفق شو او کنه عجز وایي ما که یاد نه کړی نو حالات راګیر کړی حیران پدې یم چې تا څنګه هیر کړی یم او د ثوابې په مضافاتو کې مې مه لټوه یاره حالاتو نن سبا د به نیر کړی یم او زما د ژوند دعا کوئ ګنې بربنډ به وي ټول زه د کور خلکو د خپل ځان نه زه د کور خلکو د خپل ځان نه چاپېر کړی یم او که ستا په غږ باندې مې یاره آواز در نه کړو پوهه شه بیا به د غربت بلا تیر کړی یم زه د هوا پر هم پروت یم چې چېرته مې وړي درمانه وخت لکه د پاڼې په څېر کړی یم ډېر ښکلی نظم دې نه دی لیکلی عجزه نظم راته ووایه درمان صاحب نظم دی چې موبایل نه به هم که څه نه پکې غلطېږي چې ستا له نرو نرو بریتونو نظر څڼې دې هم د پښتنو په شان دي
چې قدم سره ویښتو رپي نو ټوله لار در باندې ښکلې ښکاري زما پوښتنه زما خوږه یاره زما خبره بده مه ګڼه خو ما درته نن یوه ګیله راوړې ګیله مې ډېره پوښتنه راوړې ما درته نن یوه ګیله راوړې ګیله مې ډېره پوښتنه راوړې ستا د غزل ځوانۍ نه لږې ستا له پستو خبرو قربان ستا په دې سپین لاس کې دا تور ټوپک زما د سور کاپر نه زیات بدي شي په ټوپک باندې مینه یاره زما ګیله باندې خفه نه شي خو په یاره یو تپوس کومه مونږ په جنګ کې څومره ګټه کړې زما د قام او د ولس بچیه که تا ته پته د دې ګټې نه وي زما خبرې ته بیا غوږ کېږده زه درته ګټې د جنګونو شمارم زمونږ په جنګ کې وړومبی ګټه په خپل شته کور کې به بې کوره اوسې پلار به د خان له پخپو زور کوي مور به د بل له خدمتونه کوي ستا د ګلاب په شانتې ښکلي بچي پردو کوڅو کې به خیرونه غواړي ستا د حیا عزت نه ډکې خویاندې د بل په کور کې به څپیا کې تپي ستا د حیا عزت نه ډکې خویاندې د بل په کور کې به څپیا کې تپي د دښمنۍ په نوم مین هلکه ته به د شپې پردې څوکۍ ساتې له خپله ځانه به خبر هم نه یې په دې څوکۍ کې به خپل سر وبیلې له خپله ځانه به خبر هم نه یې په دې څوکۍ کې به خپل سر وبیلې خو ته خبر یې په ټوپک مینه چې ستا د مرګ بیا 4 میاشتې وشي د مجبورۍ نه به د پلار او وروڼه د دښمنانو سره روغه وکړي خو ته خبر یې په ټوپک مینه چې ستا د مرګ بیا 4 میاشتې وشي د مجبورۍ نه به د پلار او وروڼه د دښمنانو سره روغه وکړي خو ته خو به خبره شي خو تا ځان سره په زړه کې چېرته په زړه کې لږ دا سوچ کړی دی چې ستا د مرګ نه پس ستا ځوانه ښځه په کوم یو رنګ کې زندګي تېروي ستا د ګلاب په شانتې ښکلې ښځه د دنداسې او د بنګړو په ارمان په سقا هیرونو او پردو جامو کې د کور د خلکو خدمتونه کوي چاته به حال د زړه ویلی نه شي په اسویلو به خپلې شونډې سیزي چاته به حال د زړه ویلی نه شي په اسویلو به خپلې شونډې سیزي حال به د خپلو بچو نه شي لیدې د شپې به پټه په بړستن کې ژاړي خپلو شونډو نه به غوښې وړي ځان به د هجر په لمبو کې سیزي د دې لمبو نه به لوګي راهیجي او دا لوګي به یو اواز کوي چې زړه مې د موم غوندې نازک دی د خپل پردي را باندې شک دی څه ویلی نه شم زړه مې ډک دی او لاليه څه شوې غږ دی ورک دی د پلار په ځای لیور مې ځان ته ودوي ډېر خیال لالي ته رسېدلی مې پر یاد دی او که نه دی زما په شان په ما پسې برباد دی او که نه زما په نوم اوس هم شاته راګوري او که نه زما په نوم اوس هم کلي کې یاد دی او که نه ډېر ښه درمان صاحب په دې مو زړه له ځانه پاک وخوړه چې خلکو ولې ښه خوراک وخوړه او که نه په دې مو زړه ځان نه پاک وخوړو له ځانه پاک وخوړه چې خلکو ولې ښه خوراک وخوړه د بل سړي ترقي نشم زغمې که مې هر څومره په ترلاک وخوړه د بل سړي ترقي نشم زغمې که مې هر څومره په ترلاک وخوړه دا پنکاري د سادګۍ چې کوي د هر سړي حق دی چالاک وخوړه دا پنکاري د سادګۍ چې کوي د هر سړي حق دی چالاک وخوړه شکر دی خدای او ستا ډېر شکر دی هر یو خوراک مې ښه بېباک وخوړه شکر دی خدای او ستا ډېر شکر دی هر یو خوراک مې ښه بېباک وخوړه او نن مو په رزق کلمه ونوې خپل حلال رزق مو ناپاک وخوړه نن مو په رزق کلمه ونوې خپل حلال رزق مو ناپاک وخوړه دا چې دعوې د ساتلو کوي عجیز ملک دغه چارواک وخوړه ډېر ښه دی عجزه څه پیغام ورکوي خلکو ته که بس کو بس مینه د مینې په نوم چې څومره خبرې دی د ټولې عامې دي شي مخصوص دي کې د یو بل سره هم شریکې کړي که نه ډېره مننه عزیزه یاره بس خدای دې ښه ساته نور څه شته خو نه سوی نه بس پی بانګونه شروع نه شي او که دا خلک بیا اعتراض هم کوي هلکانو ډېره مننه دغه خپرونه وه زموږ نننۍ عجز سره په تاسو مو سود ده د کوم ځای نه موږ ګورئ دا راته مو وایي اجازت غواړو د الله په امان